امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. شپږمه برخه. لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر لبیک امیرونا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، موږ د سیرت په کتابونو کې لوستلي وو چې راشده خلفا رضی الله عنهم به د شپې له پلوه د مدینې په کوڅو کې ګرځېدل. د خلکو حال یې اخیسته، که به یې د ماشوم ژړا تر غوږ شوې وای حتما به یې ځان ډاډه کاوه چې هغه کومه ستونزه ده چې د شپې په دې تپه تیارې کې چې خاموشي خپل صدر پر ټولو کائنات خپور کړي، پر ټولې ساحې چوپه چوپتیا خپره ده. خو هغه کوم لامل دی چې دا کورنۍ یې ناارامه کړې ده؟ لوږه، ناروغي او که کومه بله ستونزه. د سیرت په کتابونو کې د اسلام د دویم خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه هغه واقعه ډیره مشهوره ده چې یوه شپه د معمول په څیر د شپې ناوخته د مدینې منورې په کوڅو کې د ګرځېدا په مهال متوجه کیږي چې په یوه کور کې زګیروی او غږونه دي، ونږدې کیږي او غږ کوي. د کور څښتن هم ورته راوځي. حضرت عمر: وروره څه مشکل دی چې کور کې دی فریاد اورېدل کیږي؟ کوربه: میرمن مې د زیږون له درده کړېږي. حضرت عمر: ایا کور کې مو بل ښځه ستا چې د قابلې وظیفې اجرا او مرسته وکړي؟ کوربه: نه، بل هیڅوک نشته، همدا زما یوه میرمن ده. حضرت عمر: تاسو انتظار سئ، زه اوس په بیړه راځم. د اسلام دویم خلیفه په بیړه د خپل کور په طرف روانیږي، په داسې حال کې چې مبارکه میرمن یې په خواږه خوب بیده ده. له خوبه یې راپورته کوي او ورته وایي د یو ماشوم د زیږېدا پر وخت چې قابله کومو شیانو ته اړتیا لري هغه ټول شیان در سره راواخله. بیبي مبارکه ام کلثوم چې د حضرت علی رضی الله عنه لور ده، بې له دې چې پوښتنه ځینې وکړي ټول شیان را اخلي. عمر رضی الله عنه روان دی، میرمن یې هم پسې روانه ده. په ډېر کم وخت کې هم هغه کور ته رارسېږي. بیبي کور ته دننه کېږي او عمر رضی الله عنه د باندې د کور څښتن سره ورته انتظار دی. شیبه وروسته د ولادت چارې په ډېره احسنه توګه ترسره کېږي. میرمن یې اواز کوي: امیر المؤمنین، د کور څښتن ته مبارکي ورکړه، هر څه په خیر او خیرات ترسره شول. دلته کوربه متوجه کېږي چې د ده مرستې ته راغلی کس د اسلام دویم خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه دی. هو، هغه عمر چې له نوم سره کسرا او قیصر په خپل پلنګونو کې رېږدېدل. هغه عمر چې د خپل خلافت په موده کې د اسلام د واک ساحې تر روم او بیزنطین امپراتوري پراخې کړلې. خو هغه عمر د مدینې په خاورینو کوڅو کې د خپل رعیت داسې خدمت کوي چې ګوایا دی رعیت او ولس واکمن وي. همداشان د عمر بن عبدالعزیز او نورو خلفاو بلها داسې حیرانونکې واقعې زموږ په وړاندې پرتې دي چې دوی به د خپلو خلکو او ولسونو حال له بېلابېلو لارو اخیست. موږ هېڅکله داسې نه انګېرل چې د شر القرون په دې دور کې چې حالات چورلټ بدل شوي او د اسلامي هیوادونو اکثر واکمنان په خپل عیش او عشرت کې ډوب دي، د چوکۍ او اقتدار نشي ټول انساني اقتدار ځینې سلب کړی. د ډېره بعیده ده چې د یوه هیواد واکمن دي د خپل واک د محدودې په یوې لرې پرتې ساحه کې د یوې مسلمان میرمن د ولادت د ستونزې پر مهال د شپې په تیارې کې دومره نا ارامه اوسي. اصلا موضوع ته راځم. د غور ولایت والی ملا احمد شاه دندوست راته کیسه وکړل چې یوه شپه په داسې حال کې چې واوره او باران هم اورېدل، د غور ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ ولسوال ماته د واټساپ له لارې یو پیغام راولېږه چې پکې لیکلې وه دلته یوه میرمن د ولادت له رانځه کړېږي، لارې ټولې بندې دي او دلته ځایي ډاکټرانو خپل پوره هڅه کړې خو ستونزه نه ده حل شوې. احمد شاه دندوست وایي ما د مرغاب د ولسوال د لیکل شوي پیغام کټ مټ د امیر المؤمنین دفتر ته ولېږه. لږ شېبه وروسته د امیر المؤمنین رابط راته وویل تاسو دوی ته اطمینان ورکړئ او د هرات د والي شیخ اسلام جار صاحب سره په رابطه کې اوسئ. موږ به ډېر زر د هرات له قل اردن چورلکه درته ولېږو. زه هم د شپې په دې تپه تیارۍ کې د غور لیوا ته راغلم چې د چورلکې راتلو انتظار وکړم او خپله ورسره ولاړ سم، ځکه کیدای سي پیلوټان هلته د خلکو سره سم پوهاوی ونسي کړلی. دندوست وایي د امیر المؤمنین رابط د هرات والي شیخ اسلام جار د الفاروق اردو قومندان د ټولو سره په جریان کې وو او دې ته مو شیبې شمارلې چې هوا لږ سمه سي او چورلکې د الوت لپاره زمینه برابره سي. د غور والي زیاتوي په دې وخت کې څو زره د امیر المؤمنین رابط اړیکه نیسي او وایي مشرتابه معلومات غواړي چې موضوع کوم ځای ته ورسېدل. تر دې چې د شپې د 12 بجو وروسته د مرغاب ولسوال حال راکړ چې الله تعالی د ښځې مشکل حل کړ، نو بیا مې د مشرتابه دفتر ته احوال ورکړ چې نور ستونزه حل شوه. قدرمنو اورېدو په دې عصر کې د یوه هیواد لومړی کس همداشان د 2 ولایاتو والیان د قل اردو لیوا قومندانان او ولسوال ویښ پاتې کېږي او د خپل هیواد په لرې پرته سیمه کې د خپل رعیت د یوې بیچاره میرمنې او مظلوم قشر د ژوند ژغورلو په پار د شپې تر ناوخته انتظار پاتې کېږي. تشویش کوي او بار بار هڅه کوي چې ځان خبر کړي چې
ستونزه حل شوې که یا. نو دا څرګندېږي چې زموږ واکمن قشر د زړه له کومې غواړي چې د خپلو اسلافو په څېر د ملت له حاله ځان خبر کړي، خدمت یې وکړي او د ژوند ځواک اسباب ورته مهیا کړي. رب العالمین زموږ مشرانو ته نیغه لار وښیه، د ولس د خدمت توفیق ورکړه. آمین ثم آمین. لبیک امیرنا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمویست رهبر سقیادات کی دیرا ټول ته مسلمه امت ارمان تی امیر المؤمنین تی د ټول اولس جانان سقیادات کی دیرا ټول د مسلمه امت ارمان تی امیر المؤمنین تی د ټول اولس جانان لبیک امیرنا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر